نن که شاعران شعرونه وایي په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ نو د هغه شعرونه کې به هم د شرابو تذکره خامخا کېږي د شرابو د تذکرې نه بغیر د هغه شعر نیمګړی معلومیږي او کار یې صحیح شراب لاندې شراب باندې ساقي جام ښکته و ساقي جام پورته جام خالي شو جام ډک شو په دقه باندې به د خپل شعر بنا کړی دغه شراب د ستا سر وخوري او دغه جام د ستا په سر باندې مات شي چې ستا شعر بغیر د دې نه مکملیږي او دا مسلمان ځان ته وایي دا پښتون ځان ته وایي د خپل شعر د شراب په تذکره باندې ښایسته کوي دا خپل شعر د پردو تور سرو د هغوی د شونډو او د سترګو په تذکره باندې ښایسته کوي دله شرم او حیا نه ورځي او بیا نتیجه هم دقه راوځي چې په سوشل میډیا باندې بیا په دغه اشعارو کې کم چې علما دي کم چې د انبیاو وارثان دي نو په هغې پسې به لګیایي ملا داسې وکړه ملا داسې وکړو بې غیرته دغه ملا خو چې تا باندې جنازه نه یې کړې تا اوس قبر ته نشي ښکته کولی او شعرونه څه شعرونه خلک به هم لګیا ورته وا 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 یو ځلې بیا دا شعر ویوه او کمنټونو کې به ورته صیب لیکي نایس صیبه ډېر زبردست پلان او ډیک وغیره او د هغه به د شعر کې تذکره صحیح شعر کې به د هغه تذکره دای شراب لاندې او شراب باندې او داسې شعر بار کې خو نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی و لأن یمتلئ جوف احدکم قیحا خیر من ان یمتلئ شعرا د یو سړي دا خېټه چې دا د وینو زونه ډکه شي دا ونه بهتر تر دې نه چې داسې اشعارو نه ډکه شي هغه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون شاعران داغي تابعدار خو چې کوم دی هغه ګمراهان خلک دی په هر واده کې په هر کند کې سرګردانه ګرځي سیوا او شکل ته چې وګورې نو ملایکو ته کړي کړي داسې بې خوند شکلي او دی به لګې په عالم پسې شراب لاندې شراب باندې ته خو دې اول دې شکل ته وګوروې ځان یې موالي جوړ کړی وګونه یې په یختو کې پټ کړي په ګیره کې به ډیزاین میزاین جوړ کړی او سی به لګي په علماو پسې او شعر به د شراب او تذکرې نه خالی نه شراب لاندې شرابانې په داسې شعر باندې به موږ څه وکړو چې پای د الله او د رسول مخالفت وي او پای کې د اهل علم د هغې بې عزتي د هغې بې احترامي د هغې بې قدري خو داسې خلکو انجام بیا ډېر غلط وي